خبره غداری وي خو ښکاره غدار یم که حق خبره غداری وي خو ښکاره غدار یم پرون غدار وم نن غدار یم سبا بیا غدار یم که چیرته سپینه و صفا خبره کړل جرم وي که د مظلوم او یتیم اوښکې پاکول جرم وي که چیرته خپل مظلوم ولس ته حق غوښتل جرم وي که د تورسرو د ناموس حیا ساتل جرم وي نو زه مجرم یم ما بندي کړی ما په دار کړی راشئ د خپل وطن کام په خبره مې سنګسار کړی راشئ زه مې د خپلو شهیدانو پور له چا وغواړم د خړې کمر د شهیدانو پور له چا وغواړم د کوټې ښار د وکیلانو پور له چا وغواړم د آرمي سکول د سټوډنټانو پور له چا وغواړم د باجوړ د حافظانو پور له چا وغواړم زه د کندر وزیرستان د پوز د چا نه وکړم زه د عثمان عارف ارمان تپوس د چا نه وکړم زما په وطن کې په زرهاو کونډې بورې ګرځي بېلو پټې په یبل خپې ګرځي سره تورې ګرځي ستر یې ماتی در په در ګرځي مجبورې ګرځي په وچو شونډو پښتنې د جنت هورې ګرځي دا نه په مونږ امریکې نه هندوستان کړي دي را سره هر څه دې دوه مخې پاکستان کړي دي زما په وطن کې په زرهاو کونډې بورې ګرځي بېلو پټې په یبلې پښې ګرځي سر تورې ګرځي ستر یې ماتی در په در ګرځي مجبورې ګرځي په یبلې پښې بېلو پټې د جنت هورې ګرځي دا نه په مونږ امریکې نه هندوستان کړي دي را سره هر څه دې دوه مخې پاکستان کړي دي بدل ترې اخلم خامخا نن یې په شور اخلم که په شور نه وشوه سبا یې بیا په زور اخلم زه مې د خپلو وینو یو په سله پور اخلم هم یې له سره تور ورسره یې له تربور اخلم او زه غدار یم ښه په جار او برملا غدار یم پرون غدار وم نن غدار یم سبا بیا غدار یم که حق خبره غداري وي ششکارا غدار یم حافظ صدیقی په ډالرو باندې چا خرڅه کړه پر انګریزانو چا ناموس او چا حیا خرڅه کړه په لال مسجد افسا ظلمونه چا وکړل ای پاکستانیانو اسرائیل او که انډیا وکړل پردي جنګونه په ډالرو دلته چا راوړل غټ غټ بمونه په ډالرو دلته چا راوړل وزیرستان ته د ازبک او تاجک چا راوستل په چک پوسټونو په چک پوسټ په پاټک چا راوستل پرویز مشرف او احسان الله احسان چرته دي دراوانور غوندې د وخت فرغونان چرته دي پرویز مشرف او احسان الله احسان چرته دي دراوانور غوندې د وخت فرغونان چرته دي ابینندن باندې چایونه بسکټ چا وخوړل ور پر چا کړی و ترې بیرته راکټ چا وخوړل ووایه عزت لره مشرف راحل باجوا غدار یم پرون غدار وم نن غدار یم سبا بیا غدار یم